د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د هیواد پرېښولو امر کړی. حکومتي چارواکي وایي چې د سپتمبر له 9 راهیسې د هیواد په ګڼو ښارونو کې تر 1000 زیات افغان کډوال نیولي چې خپل هیواد ته به یې ستنوي. ما په کراچۍ کې تقریبا 15 کاله کېږي چې مالته کار کوي. بیا چې ما ماښام تقریبا د 10 نه بجې وې چې پولیس راغله، زما سې کارت واخیستی، شین پیوار کارت راسره و. د هغه څه کارت یې راسره وکتی. بیا بوتلم تاڼې ته چې بوتلم، دغه باوجود ما 3 ورځې په تاڼې کې تېرې کړې. په تاڼه کې چې مې تېرې کړې، بیا دغه باوجود ما ته ویله ول پر تا باندې پرچې کارت شو، تا افغانۍ ستا کیټ تقریبا کارت دی ول 3 میاشتې کېږي چې اکسپایر شوی دی. زه چې بیا بوتلم، بیا زما وړونو ما ته وکیل ونیوی، تقریبا 40 روپۍ پر ما باندې مصرف شوې. هغه مصرف چې بیا د افغاني د کیسه څخه زه راایله کړم، مطلب راخوشې کړم. دغه باوجود زما څه دونه پیسې نه وي چې ما کرې کړې وای بلوچستان ته راغلی وای. زه مثال مخکې راکړی دي 15,000. ظاهر پښتون د افغان کډوالو له مشرانو څخه دی او د پښین سرانانو نیوي افغان کډوالو پنډغالي کې له تیرو 20 کلونو راهیسې یو ښوونکی هم دی. د هغه په خبره چې افغان کډوال په بشپړه توګه نه دي ثبت شوي. زموږ په ټول پاکستان کې 15,000 افغان کډوالو کارډونه ریجکټ دي. دغه د پولیس لپاره خپل یو موقع ده چې افغان کډوال 15,000 افغان کډوال په جیب کې کارډ نه لري، ټوکن لري، کارډ نه لري. بل په 2019 کې د IOM حکومت پاکستان نه افغانستان د پخواني حکومت د خوا څخه درې جانبه پریکړه وسوه او غیر راجسټر افغانان ثبت شول. د هغو 8.5 لک افغانان ثبت شول. په 8.5 لک کې د 3.5 لک تر 4 لک پورې کارډونه ورکړل شوي، نور کارډونه نه دي ورکړل شوي. کارډونه یې بند په ساو دي چې هغه ته ECC یا د ژړ کارډونه وایي. نو په کار دا دی چې د دغو افغان کډوالو کارډونه خو باید ورکړل شي، خو دا هم په غیر راجسټر کې راځي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه بللې. د پاکستان حکومت د اکتوبر پر 3 نیټه ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به قانون پلي کوونکې ادارې ناقانونه کډوال په زوره له هیواده باسي او د هغوی جایدادونه او کاروبارونه به ضبطوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 14 لکه رجسټر افغان کډوال میشت دي او هم په دومره شمیر کې نارجسټر افغان کډوال هم اوسي. صمد شبنم، مشال ریډیو، سرانان، پښین.